د سپین بولدک جګړه طالبانو ته د پاکستان غوسه 19 پاکستانیان او 10 افغانان ټپیان شوي. پاتې معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني چارواکي وایي د طالبانو په ډزو د دغه هیواد 6 پاکستاني وګړي وژل شوي. پاکستان یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي د دغه هیواد 6 وګړي هغه وخت ووژل شول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یکشنبه پر چمن بې دلیله او بې باکانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې دغه راز ویلي چې په دې پیښه کې 19 نور کسان هم ټپیان شوي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکړل شوی چې د دغسې پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤل دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل شوی او د 3 ملکیانو په ګډون 10 نور ټپیان شوي دي. پاکستان د طالبانو لخوا پر پاکستان ډزې غندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي طالبانو ته یې ویلي چې د داسې کړنو څخه لاس واخلي کني بل ځل به د دوی د ځواکونو د سخت او غاښ ماتونکي غبرګون سره مخ شي. راپورونه بیا وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسلواله نښته وروسته له هغې پیښه شوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. درنو کتونکو خپل نظر مو د دې موضوع مربوط کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.